دا بعضې خلک کوئی بیانونو باندې بیک ګراوند کې اوازونه لګوي دا موسیقیانې پې لګوي یا فضول اوازونه دا ښه نه دي د بعضې خلکو سره د دین غم نه وي دعوت موږ په چا بدګماني نه کوو خو اکثر دا رویه داسې روانه ده خلکو صرف د خپل پیج مخکې کول او فالوورز او ویوز سیوا کول چې بس ډېر لایکس میلاو شي زما دې ویډیو ته نو دا غم پکې نه چې دعوت وشي داسې نه پکار دا وازونه او دا سازونه مازونه دا لګول دا ګناه ده او بل دا بعضې ظالمان د دې مشایخو بیان سره لکه اوس مثلا یو شیخ دی په ډمو رد کوي دا ظالم به سره ډمو تصویرونه ورواچي هغه خو لګي دا ګناه نه منې کوي ته ظالم او بدبخته هغه ګناه خلکو ته مخې مخې ته کوي هغه لګي په یو بل بې حیې باندې رد کوي دی هغه بې حیې تصویرونه پې ورواچي په هغه بیان باندې او دا تا دعوت نه کو ګناه دې وکړل او څومره خلک چې دا ګوري هغه شیخ ته به اجر رسېږي خو دعوت کړی بیان یې کړی خلکو اصلاح دپاره خو دا ستا د کلیپ د لاسه چې څومره خلکو دا نظر غلط استعمالیږي ګناه دې وکړل او جرم دې وکړل او دین دې په غلط رنګ کې پیش کړو دین پورې دې خندا وکړه یاد سات تا سره صرف د خپل د دنیا د چینل غم دی تا سره صرف د خپل پیج او د خپل یوټیوب غم دی د الله بنده دومره نیچ او دومره بیکار او ذلیله سوچ دی دا څومره بیکاره انسان یې ته د دین غم وکړه د دعوت غم وکړه دا دین دومره ښایسته دی چې په دې ساده انداز کې دا ته پیش کړم دا اثر کوي ساونډونو موډونو ته اچول پکې ضرورت نشته دی ته سره سازونه ورچې او د غم شپېلۍ ورسره ورچې او څه پکې ورچې دا ناروا کار دی او دې نه ځان ساتل پکار دي